مظلومیار صاحب داسې کوم شعر مو مثلا د کومې ځانګړې پیښې په اړه چې مثلا په کیسه‌ایي ډول مو هغه پیښه په خپل شعر کې راڅرګنده کړې وي، ویلې مو د هغو یعنی هغه مو خپلو لوستونکو ته وړاندې کړې وي، داسې کومه پیښه مو په ځانګړې توګه په خپل شعر کې نه ده ویلې؟ را سره ستا قربان دي سمه. نو دا د روژې پر 28مه ورځ باندې البته د دغې روژې پر 28مه یو موټر بم برید وشو. البته په دې پیښه کې ډېر ماشومانو، ډېر غریبانو، ډېر سوالګر په وینو ورنګول. ماشومه نجلۍ وه، هغه هم دلته ګرځېده، فقر یې کاوه. هغه متاسفانه بدبختانه په دې پیښه کې یوه پلا یو لاس پښه پرې شوه او بیا یې په شفاخانه کې ساه ورکړه. نو دغه ما په خپل شعر کې انځور کړه او بیا مې د یدګاه په مسجد کې چې تقریبا 15,000 خلک راټول شوي وه، دا پیښه مې ورته وویل چې تقریبا ټولو ژړله، ځکه دا غمجنه پیښه نه وې، پیښه شوې وه او ډېره بېوزلې وه. نو که ستا خوښه وي زه به دغه تاسو ته په عرض ورسوم. پروس هلوی غږ خو موږ ټولو واورېد چې درانه غږ یې شاوخوا لړزول، لکه د تالندې تر ډېره اوږد شو، زور غړومبي یې لښکرګاه لړزول. د سترګو رب کې یې قیامت جوړ کړي، د اور لمبو ټوله فضا ونیوه، غوښې او وینې سره وپاشل شوې، دودو لوخړو هره خوا ونیوه. وروسته یو سوی سر بې تنه پروت و، سترګو یې پورته و اسمان ته کتل. دوه ماشومان په ویښ رنګ پراته وه، یوه د بل څیرې ګریوان ته کتل. ولې بوډۍ ښځې خپل سر ټکاوه، څنګ کې د لور نیمه تنه پرته وه چې ورغلې د ډاکټر دپاره پاکه سپېڅلې پښتنه پرته وه. هر څوک د ځان او بل په ویر اخته وه، څوک به ټپي و د چا ساه ختلې. دوی کې زخمي وه یوه معصومه څېره، اته کلنه یوه سوالګره نجلۍ چې به یې تل ګداګري کوله. نور له هر څه نه بې خبره نجلۍ، دا هم د دې سترې بلا ښکار شوه. یو یې راسته لاس، یوه پښه پرې شوې، تله راتله به ډلې ډلې ښاریان، چا وړل کورونو، چا هدیرو ته خپلوان. دا بېچاره یې هم روغتون ته یووړه، هلته په کټ کې پر نالۍ پرته وه، پورته چالان وه دوه و درې سیرومان. د ځان په ویر باندې اخته نشه وه چې به بیداره شوه، نارې به یې کړې، په ګنګوله ژبه یې دا ویله: کاکا کاکا و ما ته لږ خیرات راکه، لاس مې نیولی د لسي دپاره، خپلې مورجانې ته ډوډۍ پاخلم د روژه مات او پیشلمي دپاره. د مور یې سر ته غلبلې پورته شوې، په سوي زړه سوي نارې پورته شوې، مخ یې کړي پورته د اسمان طرف ته، سترګې یې پټې کړې او دا یې ویل: ګریوان یې کش کړ تر لمنې پورې. په ډېر افسوس او واویلا یې ویل چې ولې ای د اسمانونو خدایه، د دې او هغه جهانونو خدایه، د انس و جن لویه پالونکې ربه، د دریابو غرونو رغونو خدایه. موږ انسانان مسلمانان نه یو، موږ ستا بېوزلي بندګان نه یو. ستره څښتنه راته دا ووایه، د رښتیا سر جنت ورکوې چې زموږ پر غوښو باندې اور بلوي، لوړې رتبې د آخرت ورکوې. زما د امید، زما د ارمان هنداره، زما په زړه باندې خوږمنه لور کوي، زما د هیلو او امید چراغ، زما د یوه اته کلنه لور کوي. هم قاتلانو رانه واخیستله، څو ظالمانو را واخیستله. زه به اوس څنګه ورځې شپې تېروم، څنګه به بیا د ژوند شېبې تېروم، د ژوند خوږې د ژوند ترخې به څنګه زما دې ماشومې وسیلې تېروم.